بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو السلام علیکم. شاجي ګل سباون ستاسو په خدمت کې حاضر یم د شاجي سټار ټي وي په شیشه. مینوالو یو ځل بیا عبیدعلي عابد صاحب لراغلی یو او زمونږ سره ناست مرګره لقمان غنی صاحب دی. زمونږ د ټولو طرف نه سلامونه قبول کړئ او د عبیدعلي عابد صاحب نه نوې کلام اورو. عبیدعلي عابد صاحب ډېره مننه استاد راته ډېره مننه. مهرباني. کلام به شریکه خپل ارشاد جی. څنګه چې خلک پرې ګنډي لمنه څنګه چې خلک پرې ګنډي لمنه داسې زخمونه مې ګنډم پستنه واه. څنګه چې خلک پرې ګنډي لمنه داسې زخمونه مې ګنډم پستنه ته به تپوس له مې بیا هله راشي ته به تپوس له مې بیا هله راشي چې کله خلکو تړي مې زنه او مینه به هله مې د زړه وباسي مینه به هله مې د زړه وباسي چې دوی جدا مې کړي د اثر له تنه ډېر ښه. مینه به هله مې د زړه وباسي چې دوی جدا مې کړي د اثر له تنه په ما تېر شوی غم پتا چې راشي په ما تېر شوی غم پتا چې راشي در به کم زه په ژوندانه بهنه ډېر ښه. او پروردګاره روح مې داسې واخله پروردګاره روح مې داسې واخله لکه د خپې نه څوک وباسي غنه ډېر ښه. پروردګار روح مې داسې واخلې لکه د خپې نه څوک وباسي غنه ډېر ښه. او د دماکو مړي دي چا موندلي د دماکو مړي دي چا موندلي چې به نصیب مې شي که نه کفنه ډېر ښه. د دماکو مړي دي چا موندلي چې به نصیب مې شي که نه کفنه ډېر ښه. او ستانه قربان به یې په سلوارې کړمه ستانه قربان به یې په سلوارې کړمه که د پکار شو زما سر وطنه ډېر ښه. او د پلار مثال خو په دنیا داسې دی د پلار مثال خو په دنیا داسې دی لکه صحرا کې سایه‌داره ونه ډېر ښه. بالکل ډېر ښه دی. او د پلار مثال خو په دنیا داسې دی لکه صحرا کې سایه‌داره ونه ابي د کاش چې چا لیدلی شولې ابي د کاش چې چا لیدلی شولې چې څومره غم مې دی په زړه دننه ډېر ښه. او څنګه ابي د کاش چې چا لیدلی شولې چې څومره غم مې دی په زړه دننه او څنګه چې خلک پرې ګنډي لمنه داسې زخمونه مې ګنډم پستنه. ډېر ښه. ډېره مننه کوو د عبیدعلي عابد صاحبو. خواست کوم چې زموږ سره بل کلام په ترنم کې شریک کړي. دا بل یو کلام دی. ارشاد. مړ یم نه ژوندی یم داسې حال مې دی مینا چې ونه کوي درته سوال مې دی مړ یم نه ژوندی یم داسې حال مې دی مینا چې ونه کړی درته سوال مې دی مینا چې ونه کړی درته سوال مې دی تا پسې د غم زړه به ومې چوي تا پسې د غم زړه ومې چوي تا پسې د غم زړه مې وبچوي ستا نه جدا یاره لسم کال مې دی مینا چې ونه کوي درته سوال مې دی مینا چې ونه کړی درته سوال مې دی دا د لیونتوب دپاره بس به وي دا د لیونتوب دپاره بس به وي نو دا د لیونتوب دپاره بس به وي کړی مو د پس د یار وصال مې دی مینا چې ونه کوي درته سوال مې دی مینا چې ونه کوي درته سوال مې دی نه به مې کړي هیر او نه به هیر دې شم نه به مې کړي هیر او نه به هیر دې شم دغه خو د مینې غټ کمال مې دی مینا چې ونه کوي درته سوال مې دی مینا چې ونه کړي درته سوال مې دی هغه چې رقیب لذي او ما پرېږدي نو هغه چې رقیب لذي او ما پرېږدي دا جوړ د ځوانۍ شروع زوال مې دی مینا چې ونه کړی درته سوال مې دی مینا چې ونه کړی درته سوال مې دی
هغه چې به ویل یې نه یې پیژنو هغه چې به ویل یې نه یې پیژنم اوس وایي عبید خو کلیوال مې دی مینا چې ونه کړی درته سوال مې دی مینا چې ونه کړی درته سوال مې دی مړ یم نه ژوندی یم داسې حال مې دی مینا چې ونه کړی درته سوال مې دی مینا چې ونه کړی درته سوال مې دی ډېر الله ډېر ښه ډېر زبردست عبید صاحب ډېر ښکلي کلامونه په زړه پورې کلامونه وي مینوالو ستاسو نه اجازت غواړو لقمان غني صاحبو شاجي ګل سباون او عبید علي عبید صاحبو هر ځای چې الله مو ښاد آباد او کامران لره خوشحاله اوسئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ